جوړ بخیر جوړ تازه بخیر موټر چلاوه زړګیا مجروح صاحب څنګه جوړ تازه بخیر خیر صحت خره قلاری ده سفر بند روان یو ملګری سره دی ماورلا سمیخي جوړ تازه سلامونه راځه خې ستړی مشه جوړې بخیر تکړه په دې هله چې اختر او خطر کړی وي ډېر مننه روان یو د میلې طرف ته سال دا شمی صاحب خې سلامونه علیکم مله ملګرو ټول د خپل مبارک وي او خدای دې وکړي چې ښه سفر یو السلام علیکم ملګرو جوړ تازه بخیر روان یو د استالب په خوا روان یو ملګرو سره ټول شي میله باندې ان شاء الله هلته به دیګم کو ټول ویډیو به له تاسو سره شریکو همون سره اوسئ ورسېدې ارین صاحب سلامونه او نیکې هیلې درنو لیدونکو موږ نن د اختر په دریمه د ملګرو په نوم ورځ ټاکلې ده راغلي یو چکر ته انشاءالله چې دغه چکر له موږ سره تعقیب کړي موږ به هم نور څه درته ولرو او دا چې موږ څنګه دې کوو د دې ویډیو هم درسره شیر کړو عربي صاحب ستړی مه شې د لاس کې څه شی دي لکه چې د چای بندوبست نیسئ او سره د کړئ ښه ډېر ښه راغلاست ښه راغلاست سمي صاحب ستړی مه شې احترامات ارین صاحب صاحب د جوړې ښه یاستئ شکر الحمدلله اوس چیرته کار لرئ تاسو چکر ته راغلی یو همدلته یو نفر سره خبره کړې ده ډېر ښایسته ځای ده ماشاءالله استالب نو همدلته مې یو پارش والا سره خبره کړې همدلته کې نو د سامان هم وړې او ګازونه د سامان هم راخیستې د خپل دفتر نه هم راوړی ده ښه راغلاست ښه راغلاست د لا موضوع په هیله السلام علیکم هاشمي صاحب وعلیکم السلام ستړی مه شې خیر اوسې جوړې په خیر دی خیر و خیرات څنګه ارزوي د چکر الحمدلله ښه یم صحتمند یم روژې نه په خیر راووتو او چکر خو روح تازه کوي راووتو نو چې ودرېږه دا استالب ته اول بار ده چې راغلو دا تخت ته ښه راغلاست ښه راغلاست چې کاروبار پر خو دا تخت ته مونږ د چکر نه وو راغلي او دلته میلې پر راغلو بس سامانونه مو راخیستي دي بس انشاءالله دیګ میګ به سټمو په خیر راغلی په خیر راغلی مننه مجروح کموال صاحب ستړی مه شې السلام علیکم ارین صاحب ښه جوړې صحت دې ښه ده ارین صاحب که ډېر دغه نه خو ډېر درانه درانه شیان یې ماته راکړي ظالمان دي او سپک سپک یې خپله واخیستل او درانه درانه شیان یې والا دا خو واقعیت لري ځکه چې ظلم یې در سره کړی نو باډۍ ته دې وګوره هماغه شی دی ګدا ګدا دې وخر دې چې جګولی شم ډېر ده راکړی ده یاره خو نو داسې کې بس ملګري دي د ژوندي وي راغلي اوس طالب ته وبه ګورو د طالب د هوا نه به خوند واخلو مجروح صاحب لنډ که ووایې د لیدونکو ته چې
تاسو دا استالف ته راغلی استالف مول انتخاب کړ استالف په دې خاطر انتخاب کو چې دلته پخواني شخصیتونه راتله لکه تخت استالف ته ظاهر شاه راتله او دا ډیرو تاریخي ځای ده نو په همدې خاطر موږ هم د انتخاب کړو چې موږ هم د دیدن څخه محرومه پاتې نه شو نو په همدې خاطر. آیا خبر لرئ چې د استالف څه شی مشهور دي؟ ماستې فکر کوم ډیر مشهور دي. مستې پکې مشهور دي او په لاسي صنعتونو کې شي دا لاس کې کوم دغه کاسې دي او چاینکې دي دغه شی ډیر مشهور دي. ان شاء الله کو وروسته بیا راپور یو خبرې او کوم ملګرو سره واخلو خریداري به وکړو. ښه راغلاست بیا هم ښه راغلاست. افغان صاحب نه پوهېږم چې کې لکه چې افغان صاحب د ځان نه عکسونه کړي. افغان صاحب ما ته به دې ویلي وو ستا عکسونه به ما نیولي وو. السلام علیکم. وعلیکم السلام افغان صاحب ستړی مه شئ جوړ په خیر. افغان صاحب اوس چېرته راغلی یاست انشاءالله؟ استالف ته راغلي یو نو ډاکټر درېیمه ورځ دی انډیوالانو سره راغلي یو په هغه باندې چکر باندې مننه کور مودان ښه راغلاست ښه راغلاست. درنو لیدونکو هاشمي صاحب دلته موږ مصروف کړی په ظرفونو مینځلو باندې نو همدا ډول به موږ د دې چارې هم درته وښیو چې موږ څنګه دې کوو. هیله د نوي دوستانو دغه ځای چې تاسو ګورئ دا استالف دی. په استالف کې دا یوه باغچه ده چې په دې باغچه کې موږ ځای ونیوو او خلک درګرد چې را روان دي او ځایونه نیسي نو موږ لا وخته راغلي یاستو او ګورو به چې خلکو ته ځای پاتې کېږي که نه. تاسو دا ځایونه وګورئ دا اوس خالي پاتې دي خو خلک لا هم را روان دي. نو موږ پکې د توی غاړې ته یو ښکلی ځای انتخاب کړو. دغه که تاسو ګورئ دغه ګیلاس دی او تاسو ګورئ چې زموږ ملګري دلته د دیګ کولو امادګي دا ملګرو ته د توی غاړه هم وښیم چې دوی هم له موږ سره له دې ویډیو خوند واخلي. نه پوهېږم چې صمیمي صاحب له څه شي ویډیو اخلي خو زه هم د له همدې ځایه ویډیو اخلم. هلته ماشومان لامبي او دلته پاس خلک منتظر دي چې ځان ته ځای پیدا کړي او دا خوا هم خلک راغلي دي موټرې درولي دي. دا د اوبو غږ خو لا مزه کوي. دا اوبه څنګه اوبه دي ارین صاحب یخ دي که نه؟ اوبه خو والا ښې سړې طبیعي اوبه دي پاک هم دي ښې خوندور هم دي او موږ دا د خېټې لپاره لږ زحمت وباسو نو ګورو به چې دیګ څنګه راځي. انشاءالله دیګ به مو ښه خوږي. چکر ته خو مې خوند واخیست رومي خو مې ومینځل اوس د مورچکو نوبت دی. نه پوهېږم دغه مجرو څنګه دومره ډېر مصرف کړي. مجرو خپله تریخ دی مرچک هم ترخه ترخه راکشي والا لږ یې خوی تریخ دی د مجرو موږ یې په کار لګې کړي او په خپل هلته ناست یو. د خپلو ملګرو سره وروري وپالئ ملګرتیا وپالئ په دې کې ډېر خوند دی. خطرناک چکر ته ځئ هېڅ خوند به وانه کوي. که چېرته د ادیبي صاحب په ډول د صمیمي صاحب په ډول د ملک افغان په ډول د کمال صاحب په ډول خواږه خواږه ملګري ولرئ نو د چکر نه به څنګه خوند اخلئ. نو د روز لپاره مو تیاری ونیو او ډېره د نوي دې ځای خلک ډېر خواږه خلک دي بالخصوص د استالف خلک. امنیت برقراره دی خلک په اطمینان سره راځي خپل دلته ملي کوي جیبونه کوي او په څنګ کې دلته هوټل هم ورسره شته.
ملګرو یوه ټوکه کوم هلته ملګرو ته وایم چې کچالو مې په صابون سره ومینځل واقعیت زمان ډېر وباسو دوه نور هم راغلل ملګرو کچالو خو مې په ډورو باندې مینځل جامو په ډورو باندې مشروع په غوسه کومه لږ ورځمه ورځه ته کچالو ټماټر او ورسره مرچک مې په صابون باندې مینځل ښه صابون باندې ولې مینځلو دا خلک په پوډر باندې مینځي بل ته به غوسه شي خو تا نن غوسه ونه کړله یعنې مطلب مې دا و چې ډېر پاک مې دا باید پاک شي دا هم پاک شي نور ځکه چې پاکوالی چې د ایمان یوه برخه ده ډېر لوی درس پکې په بیا گر رویتم رویت بمانم سر بالای زانویت بمانم دماتم شوانم بجانم آمدتوی سر بالای زانویت چی باشه لب بالا خوشبویت بمانم دماتم شوانم بجانم مرچکو مستر جوړ په خیر دغه بخار پاکو نه اورora بس پکې مخونو ګورو بوته چې څه بکیږي سوالات دي وای صبر وکړه چې دلته اوس دا صمیمي صاحب راښکته شوی دی دې لکه چې کومه اختراع کړې ده دغه اختراع به در باندې وګورم صبر وکړه دې چې یې کړي صمیمي صاحب چیرې شروع کړي دي سلامونه او احترامات نو منې ملګرو دا خو دلته راغلي یو استالب ته نو ډېر د خوښۍ احساس او تکړه خواږه انډیوالان هم راسره دي دا خو زما پخوا زه اصلا د پکتیا یم نو زموږ په کلي کې همدغسې یو سیند و نو ما به ټوله ورځ هغې خلکو پکې لمبل وړل به نه نو ما به ټوله ورځ ما ډېر زیات شوق و ما نورې لوبې نه خوښېدې بس ما به دغه څرخونه جوړول واړه په بوټو کې څرخونه به مې جوړول اوس ته درته کوم څرخ جوړ کړی دی دغه راشي درته وایي کومه دی ما ته څنګه نه ښکاري وی ښه دا او دا غټ اختراع ده او که زه سره نږدې کوم ورته دا څرخ دا موبایل او دا څرخ چې دی ډېر غټ دی یاره دا څرخ به کمره کې را نه شي اوهو څومره ډېر تاویږي دا که فکس دومره غټ څرخ شي که نه نو دا به ډېر زیات برق ورکړي تاسو وګورئ څومره ښایسته منظره ده خلک دی ماشومانو تاسو لامبئ نه مه لامبئ ښه یخني ده او کومه ډکړی دی تر سره پورې نو وروره ډېر خیر
Arriba ونې سحکار وتاړه arriba arriba ریوی ډېټ یو تړه خیر وګړي دا زونه وې ډېر ډاکټر اشاره ګوره بیا شتارستا تایی دندانی ورسی قلم در دستا کای ختم نویسی که ماتم شبنم نه یو بل